افغانستان او ازبکستان د سوداګریزو ستونزو د حل په موخه خبرې کړي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد وزارت سرپرست د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوب سره لیدلی دي. د خبرپاڼې له مخې په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا، ترانزیت او پانګونې، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ستونزو حل او د افغانستان د ترانزیتي توکو لپاره د ډیرو اسانتیاو برابرولو په اړه خبرې شوې دي. په خبرپاڼه کې دغه راز راغلي. ټاکل شوې د دواړو هیوادونو اړوند ادارې د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره راتلونکي کې ځینې ناستې په مزار شریف ښار کې ترسره کړي.